السلام علیکم ورنو خدای دې وکړي چې ښه او جوړ به وای. زمونږ نننۍ ویډیو چې ده هغه د پروډکټ لیسټینګ په باره کې ده. مثال ته امازون کې خپل سټور یا دکان دې جوړ کو، نو مونږ به هغې ته پروډکټ یا سامان څنګه وراچوو چې خرڅ یې کو. نو د پروډکټ لیسټینګ دوه طریقې دي. اوله طریقه چې کومه ده هغه ایگزیسټینګ لیسټینګ ده. مثال په امازون کې اوله نه پروډکټ شته یا سامان شته، هغه مونږ ډایرکټ لیست کوو یا ډایرکټ ایډ پروډکټ کوو. او دویمه طریقه چې کومه ده نوه لیسټینګ، چې مونږ امازون کې نوه لیسټینګ کوو. مکمل د مونږ سره چې کوم پروډکټ ده دا په امازون کې نشته، نو دې ته مونږ نوه لیسټینګ کوو. نو دا دوه طریقې دي، خو زمونږ نننۍ ویډیو چې ده هغه د ایگزیسټینګ لیسټینګ په باره کې ده، د نوې لیسټینګ په باره کې نه ده. د نوې لیسټینګ په باره کې به انشاءالله زه تاسو ته نوې ویډیو جوړوم، خو زمونږ نننۍ ویډیو چې ده هغه د ایگزیسټینګ لیسټینګ په باره کې ده، چې مونږ سره امازون کې اول نه پروډکټ شته، هغه به مونږ څنګه لیست کوو. اوس زو خپل امازون سیلر اکاونټ خلاصوو. لاړ به شئ ګوګل ته، دلته به ټایپ کې امازون سیلر اکاونټ او دلته اوس وګوره بیکم ان امازون سیلر لوګین. دلته به خپله آی ډي ورکې، دلته به خپل پاسورډ ورکې. چې کله دې پاسورډ ورکو دلته به او ټي پي ورکې. نو کله مو چې او ټي پي ورکړه نو دلته به زمونږ سټور خلاص شي. اوس دلته ګورئ د پاس تاسو کتلی شئ چې کیټالوګ دی، انوینټري ده، پرایزینګ ده. خو مونږ اوس څه کوو، مونږ خپل سټور ته پروډکټ وراچوو. نو دا به څنګه وراچوو؟ نو لاړ به شئ دلته ګورئ کیټالوګ، دلته تاسو د اول یو ګورئ ایډ پروډکټس، دا سکیم وراچولی شئ. او بل دویم انوینټري کې دلته تاسو کتلی شئ د منیج انوینټري کې کله دلته ورننځئ نو دلته هم وراچولی شئ تاسو پروډکټ. خو مونږ زه اوس دلته اوس ګوره ایډ پروډکټ نه به کلیک وکئ. نو اوس تاسو دا کتلی شئ فایند یور پروډکټس ان امازونز کیټالوګ، یا چې تاسو خپل پروډکټ په امازون کې پیدا کړئ. نو مونږ به اوس دلته اوس تاسو ګورئ پروډکټ نیم، دلته دا ډېر مهم دی، دا باید تاسو په ذهن کې هر وخت وي او تاسو باید دا زده کړئ چې دا څه دي. دلته اوس تاسو کتلی شئ UPC EAN ISBN ISIN. اوس دا مخفف حروف دي، په انګلیش کې ورته وایي چې ابریویشن. اوس دلته هر یو خپله معنا لري. اول چې کوم دا UPC چې کوم دا وایي یونیورسل پروډکټ کوډ، دا تاسو ته امازون درکوي. دا نه به پوه شئ انشاءالله، لږ صبر وکړئ. او دویم چې کوم دی EAN یوروپین آرټیکل کوډ، او دریم چې کوم دی ISBN انټرنیشنل سټینډرډ بوک نمبر، او څلورم چې کوم دی ASIN امازون سټینډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر، دا هم تاسو ته امازون درکوي. نو دا به انشاءالله دلته اوس تاسو کتلی شئ UPC هر وخت خالي نمبر وي، 14 حروفه نمبر وي. او ASIN چې کوم وي دا کې نمبر هم کې وي او د ABC حروف هم کې وي. نو اوس زه مونږ پروډکټ ایډ کوو خپل سټور ته یا خپل دکان ته. نو دلته به تاسو خپل پروډکټ به اول نه تاسو په ذهن کې وي چې مونږ کوم پروډکټ امازون ته وراچوو. نو مثال دلته زه یو مثال پروډکټ اوس دلته لیکم. دلته اوس ما پریر میټ مطلب جاینماز یا د المنځه کارپیټ، دلته اوس وګوره دا باندې زه کلیک کوم سرچ. دلته اوس ما ته وګوره جاینماز پریر میټ وګورئ تاسو.
رقم ته دي. نو که زه غواړم چې دا کې مثال زه دا یو خرڅوم لکس پریر میټ، نو دا به زه څنګه خرڅوم؟ دلته اوس وګوره تاسو ته مې چې خیال یو چې EAN دا وګوره یوروپین آرټیکل نمبر دا امازون تاسو ته درکوي، او دلته اوس وګورئ UPC دا هم تاسو ته امازون درکوي. دا ډېر ضروري دي. نو اوس مثال زه دلته دا پروډکټ ایډ کوم خپل سټور ته یا خپل دکان ته، نو دا به څنګه لاړ به شئ دلته به وګورئ سلیکټ کنډیشن. دا معنا چې ستا سره چې کوم پروډکټ دی دا یې نوی ده که زوړ ده. نو دلته اوس موږ څه لیکو، څه انتخابوو؟ دلته موږ نوی، او بیا وګوره دلته سیل دیس پروډکټ دا باندې به کلیک وکړئ. دا باندې چې کله کلیک وکړو دلته به دا خلاص شي. دلته اوس موږ څه کوو؟ خپل د پروډکټ معلومات ورکوو. نو اول چې کوم دلته سیلر SKU مطلب دلته اوس وګوره سیلر SKU دا دومره ضروري هم نه ده، خو بیا هم SKU مطلب سټوک کیپینګ یونټ. دلته ته به څه وکړې؟ لاړ به شې دلته دا د پروډکټ چې کومه نامه ده دا به کوپي کې لکس پریر میټ دومره څومره چې ته کوپي کې، خو ډېر زیات نه، لږ که دومره کوپي کوې یا دومره ستا خوښه ده، دا څه مهم نه ده. دا به کوپي کو کوپي، او د سیلر SKU کې به دلته به پیسټ کو. دا وګوره دا ضروري هم نه ده دومره، خو بیا هم ته ورکولی شي، څه چې غواړې ورکولی شي. بیا به لاندې راشو، دا وګوره یور پرایز، دلته به موږ خپل پرایز ورکوو. هر وخت به تاسو ته مې مخکې ویډیو کې ښیلي وو چې بای بوکس به وین کوئ. نو بای بوکس چې وین کوئ نو یې دپاره به څه کوئ؟ تاسو به خپل پرایز لږ کم ورکوئ د نورو سیلر نه، چې تاسو ته سیل راشي. دلته اوس موږ وګوره میچ لووست پرایس، چې کوم لووست پرایس دا مطلب کم پرایس چې کوم دا هغه 15 ده. نو که تاسو غواړئ چې بای بوکس وګټئ نو دینه باید تاسو پرایس کم ورکئ. نو دلته اوس موږ خپل پرایس ورکوو دا چې 15 دلته موږ ورکوو چې 74 مطلب 4.99 99. دلته اوس وګوره لووست پرایس، دلته اوس میچ شو زمونږ چې کوم د ټولو کې لووست پرایس شو، مطلب زمونږ پرایس د ټولو کې کم شو. نو هر وخت چې تاسو پرایس ورکوئ نو د بل پرایس نه یو فیلس یا دوه فیلسه کموئ، ډېر زیات یې مه کموئ. هر وخت یو فیلس یا 2 فیلسه کموئ، ډېر زیات یې مه کموئ ځکه به دا کې نقصان وي. نو لاړ به شو بیا دا کوانټیټي چې زمونږ سره څومره کوانټیټي ده، مطلب زمونږ سره د پروډکټ څومره دي. نو دلته اوس زه ورکوم زما سره پروډکټ دي څومره پیسز دي، مثال 12، او لاندې زه اوس راځم دلته کنډیشن چې زما سره دا پروډکټ نوی دی که زوړ. نو نوی دی موږ سره. او دا وګوره فلفلمنټ چینل دا ډېر ضروري ده، دې ته باید تاسو ډېر پاملرنه وکړئ. دلته اوس وګوره دا دوه کې به ته خپل یو انتخابوئ چې ته څه کوې. دلته اوس وګوره I will ship this item by myself or I will pack this item and Amazon will pick up and ship. دا ته چې easy ship. او دا چې کوم دا ولیو دا داسې وایي چې د پروډکټ چې کوم دا تا سره په کور کې ده یا تا سره په اوفیس کې ده یا دفتر کې. نو زه به دلته داسې وایي چې زه به دا پروډکټ خپله کسټمر ته رسوم یا بیا امازون رسوي. او دویم چې کوم دا FBM ده دا ولیو، او دویم چې کوم دا FBA ده فلفلمنټ بای امازون. دلته به خپل پروډکټ ته اوله نه امازون ته استولی وي یا به ته لیسټینګ وکړې اینه بعد بیا امازون ته ولیږې. نو که دا کوې نو که دا کوې دا ستا خوښه ده کوم یو چې ته انتخابوې. خو مونږ اوس څه کوو، مونږ یو ډول انتخابوو چې زه به دا پروډکټ خپله کسټمر ته لیږم، مطلب دا پروډکټ زما سره په کور کې یخه ده، دا زه امازون ته نه لیږم.
چې کله ماته order راشي نو یا به زه خپله دا order کسټمر ته رسوم یا به امازون ته وایم چې دا پروډکټ ستا د ډیلیوري تھرو کسټمر ته رسوم. مطلب د امازون ګاډه به راشي ستا نه به پروډکټ واخلي د کور نه او کسټمر ته به ولېږي. دا نه مې تاسو ته ویډیو جوړه کړې ده امازون FBA FBM په باره کې. که دا نوی پوه شوی تاسو ویډیو کتلی شئ. FBA and FBM دیو باره کې تاسو ویډیو کتلی شئ نو دا باندې به پوه شئ. نو که دا باندې نه پوهېږئ نو هیله کوم ما ویډیو وګورئ نو په هر څه به پوه شئ. نو دلته مو چې کله دا کنډیشن سلیکټ کو نو لاندې به راشئ د هیڅ څه مه ورکوئ دا ضرورت نشته د ضرورت نشته نو لاړ به شئ څه به وکئ سیو اینډ فینیش. دلته اوس لږ څه فرق ده او کوانټیټي مو نه ورکړې. دلته اوس کوانټیټي موږ ورکوو 12 نو اوس موږ څه کوو سیو اینډ فینیش. دلته اوس وګوره لکس پریر میټ نو دا اوس دلته وګوره دا آخري خیری دا 15 منټس مطلب دا زمونږ نه داسې وخت چې 15 منټه ټایم لګي چې کله دا پروډکټ زمونږ سټور ته یا دکان ته ایډ کیږي. نو چې کوم ما تاسو ته ښیلی و ایسین دا وګوره دا اوس مونږ ته امازون راکړل ایسین امازون سټینډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر دا وګوره تاسو ته ما ویلی چې دا کې نمبر یې هم کې وي او ABC حروف هم کې وي. نو دا مونږ ته امازون راکو. SKU دا دومره ضروري نه ده دومره خو بیا هم دا ډېر ضروري ده ایسین. نو دې ته انتظار کوو چې زموږ سټور ته ایډ شي دا پروډکټ. نو لږ صبر به وکړو. نو ملګرو دلته اوس تاسو کتلی شئ چې زمونږ پروډکټ چې کوم و هغه زمونږ دکان ته یا امازون سټور ته ایډ شو. دا وګوره زمونږ پریر میټ یا جاینماز. دلته مو څو کوانټیټي ورکړې وه چې موږ سره څومره دي 12 او مونږ پرایز څومره و 4.99. نو دا پروډکټ اوس وګورئ ایکټیو شو. دلته اوس دا پروډکټ زمونږ د امازون سټور ته یا دکان ته ایډ شو مطلب مونږ امازون ته ورواچولو. نو دومره اسانه طریقه وه هیڅ مشکل هم نه و. بس تاسو څه وکئ چې دا ویډیو ښه په غور سره وګورئ او خپل لیسټینګ وکئ نو انشاءالله بیا به هم زده شي. او که غواړئ چې تاسو د خپله کوانټیټي یا خپل پرایز بدل کئ نو تاسو دلته نه چینج کولی هم شئ یا بدلولی هم شئ. دلته اوس وګوره چې زه وغواړم چې زه دا کوانټیټي زیاتوم مثال زه دا غواړم چې 6 شي نو دا هم بیا دلته وکړه چې سیو اینډ فینیش دا باندې چې کلیک وکړو نو څه به وشي. دلته اوس وګوره 15 منټه اخلي 15 منټه بعد به دا خپله اپډیټ شي مطلب نو بشي. نو دا وه اوله طریقه. نو اوس به لاړ شو دویمه طریقې ته. نو لاړ به شو کیټالوګ ته ایډ پروډکټ چې کوم ما تاسو ته ښیلی و چې موږ سره پروډکټ شته خو په امازون کې نشته. نو پروډکټ به موږ څنګه ایډ کوو. دا وګوره آی ایم ایډینګ ا پروډکټ نوٹ سولډ آن امازون مطلب مو سره پروډکټ شته خو په امازون کې نشته. نو دې لپاره بیا طریقه لږه ګرانه ده خو دومره ګرانه هم نه ده خو انشاءالله باندې به تاسو ته زه بله ویډیو جوړوم. نو زمونږ نننۍ ویډیو چې ده هغه د ایگزسټینګ لیسټینګ په باره کې ده. نو اوس به بیا لاړ شو. اوس دلته وګوره که مونږ غواړو چې پروډکټ ایډ کړو په بله طریقه نو لاړ به شئ تاسو خپل امازون بایر اکاونټ ته. مثال دلته اوس وګوره دا د سپا کې دی ټاول. نو لاندې به راشئ دلته اوس وګوره پروډکټ انفارمیشن دلته اوس وګوره ایسین دا ما تاسو ته ښیلی و امازون سټینډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر. دلته به دا تاسو کوپی کئ. دا مو چې کله کوپی کو نو لاړ به شئ خپل امازون سټور ته. دلته بیا پیسټ کئ
اوس وګوره دا زه سرچ کوم وګوره همغه پروډکټ ماته دلته راښکاره کو سیم ټو سیم پروډکټ ده نو دا دومره ضروري ده دا ایسین دا ډېر ضروري ده په امازون کې نو د دویمه طریقه چې تاسو خپل پروډکټ اډ کولی شئ دلته اوس هغه سیم ټو سیم طریقه ده نیو سیل دیس پروډکټ دلته اوس ته خپل هر څه ورکه نو بیا اخري کې سیو اینډ فینیش او دریمه چې کومه طریقه ده هغه هم ډېره اسانه طریقه ده نو لاړ به شئ تاسو خپل امازون سټور ته اوس مثال ما دا پروډکټ خوښ شو زه غواړم چې دا پروډکټ په امازون باندې خرڅ کړم نو ضرورت نشته چې ته خپل سټور ته لاړ شې دلته خپل سټور ته لاړ شې دلته ته ایسین ولیکې یا دلته ته ولیکې چې ټوول دلته ضرورت نشته نو که غواړې چې دا پروډکټ ته خرڅ کړې نو لاندې به راشې را بشي دلته وګوره سیل اون امازون مطلب زه غواړم چې دا په امازون باندې خرڅ کړم نو دا ډېره اسانه طریقه ده نو لاړ به شئ دا وګوره سیل اون امازون دا باندې به کلیک وکئ چې کله به دا باندې کلیک وکړو اوس تاسو اوس دلته وګوره تاسو هغه سیم ټو سیم شی دلته راغلو نو دا ډېره اسانه طریقه ده که تاسو غواړئ چې لیسټینګ وکئ ایگزسټینګ لیسټینګ نو دا طریقه بهتره ده دا تاسو استعمالوئ کومې نورې دوه طریقې چې وي هغه لږې ګرانې وي نو دلته هغه سیم ټو سیم تاسو وکئ دا مایکرو فایبر دا دلته نه کاپي کئ لږ ډېر نه ډېرې مه کاپي کوئ بس لږ دومره کافي ده کاپي به کئ دلته به پیسټ کئ او دلته تاسو خپل پرایز ورکئ دلته اوس وګوره میچ لوست پرایز هر وخت باید تاسو پرایز کم وي دې نه دلته اوس وګوره 14.6 ده دلته به موږ څه ورکو 14.15 نو یو فیلس مو پرایز نه کم کو او دلته به څه وکړو خپله کوانټیټي مطلب موږ سره څومره کوانټیټي ده مطلب موږ سره 50 ده دلته به کنډیشن نه وای او دلته خپل تاسو کوم یو کوئ اول یو غواړئ که دویم یو اول یې چې کوم دا ما تاسو ته وښیلی چې دا کې به تا سره پروډکټ خپل کور کې وي یا به خپل آفس کې یا دفتر کې وي نو هر څه به ته کوې بیا کسټمر ته به ډیلیوري ته کوې هر څه به ته کوې او دویم چې کوم ده دا بیا اف پی ای ده دا کې به ته خپل سامان امازون ته ولېږي او امازون هر څه کوي کسټمر ته یې مرسوي هر څه کوي خو دا کې تاسو چې کومه یوه انتخابوئ نو لاندې به راشئ سیو اینډ فینیش به بس ختم او دا پروډکټ بس تاسو سټور ته ایډ شي خپل دکان ته به دا پروډکټ ایډ شي نو دا ډېره اسانه طریقه ده نو مونږ ټوټل 3 طریقې وې اوله خو دلته وه چې دلته مونږ خپل پروډکټ سرچ کو او دویمه طریقه چې کومه وه مونږ د ایسین یا یو پی سی د امازون نه کاپي کو او دلته یې پیسټ کو د دویمه طریقه او دریمه طریقه چې کومه وه چې ډایرکټ یې مونږ امازون نه د ځینې خپل شی خپل دکان ته لیست کوو دا 3 طریقې وې نو ډېرې اسانه طریقې دي بس خو دې ده وکړي چې پوه شوی به وای نو که بیا هم څه مشکلات لرئ نو پوښتنه کولی شئ هر وخت نو په خدای مو سپارم السلام